محترم دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د اقتصادي ملي ادارې د 2025 کال په لومړۍ نیمايي کې د دغه هیواد د اقتصاد یو لړ تازه شمیرې خپرې کړې دي. شمیرې ښیي د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې د چین د کورنیو تولیداتو عمومي اندازه 6.8 او 3.50 میلیارډو او 600 میلیونو یوانو ته رسیدلی چې دغه شمیر د بایو د نه بدلیدو په شرط د تیر کال د ورته شمیر په پرتله په سترو کې 5.3 زیاتوالی ښیي. د سږ کال له پیل راهیسې چین د بهرني چاپیریال د سختېدو له امله د منفي اغېزو د کموالي لپاره مؤثرې او فعالې تګلارې پلي کړي چې په رڼا کې یې اقتصاد سالم او مثبت پرمختګ موندلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د اقتصاد د زیاتوالي له مخې د روان کال په لومړۍ نیمايي کې د چین د کورنیو تولیداتو عمومي اندازې د تیر کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 5.3 زیاتوالی موندلی دی. دغه انډول د تیر کال د لومړۍ نیمايي د انډول او د تیر کال د عمومي انډول په پرتله په جلا جلا توګه 0.3 سلنه لوړوالی ښیي. د سږ کال په لومړۍ روبۍ او دوهمې روبۍ کې یې اندازې د تیر کال د ورته شمیرو په پرتله په جلا جلا توګه 5.4 او 5.2 سلنه زیاتوالی ښیي. د روزګار له لحاظه د سږ کال په لومړۍ نیمايي کې د چین د ښارونو او ارکداریو په ټول پوښتنو کې د بیکارۍ منځنی انډول 5.2 سلنه و چې دغه انډول د سږ کال د لومړۍ روبۍ د انډول په پرتله 0.1 ټیټ شوی دی. په تیر جون کې یې انډول بیا 15 سلنه و. د نړیوالې ګټې او لګښت له مخې د سږ کال په لومړۍ نیمايي کې د دغه هیواد د مالونو د وارداتو او صادراتو عمومي اندازې نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. د جون په پای کې د چین د بهرنیو اسعارو د ظاهري اندازه 3,318 میلیارډو او 400 میلیونو امریکایي ډالرو ته رسیدلی چې اندازه یې په تیرو پرله پسې 19 میاشتو کې له 3,200 میلیارډو ډالرو څخه پورته وه او په تیرو شپږو میاشتو کې یې اندازه د زیاتېدو په حال کې وه. له یادو بېلابېلو شمیرو څخه څرګندېږي چې د چین مؤثرې او فعالې تګلارې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه رول لوبولی او د اقتصاد قوي خوځنده ځواک یې ښکاره کړی دی. درانو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.